پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کچیر مسلمان ته دا درک معلوم سي دا ورته پته معلومه سي چې دا روزه څومره ثواب لري دی به بیا ارمان وکړي چې الله کاش کې ټول عمر روزه وای یا الله کاش کې ټول کال روزه وای ما به ټول کال روزې نیولای که د روزې په ثواب سړی خبر سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای چې کله د حاملین عرش نه دي د ملائکه د عرش دا کم چا پر وژو دی دا د الله ذکر کوي ټول کال الله اکبر لا اله الا الله چې کله د روزې میاشت رانوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله و دې فرشتو ته فرمایي بس ذکر بس کوي بالا ولی الله ورته فرمایي د روزې میاشت راښکاره سوه چې کوم څوک روزې نشي د هغو دپاره دعاګانې کوي الله د روزاتیانو مغفرت وفرمایه یا الله چې کم چا روزې نیولې دي هغو ته عفو وکړه هغو ته معافي وکړه هغه کامیاب وکړه یا الله د هغو مشکلات لري که دا څوک د هغه عظیمې فرشتې چې چا د عرش تکیه کړی دی و هغو ته الله رب العزت وفرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د مؤمن دپاره بهترینه میاشته ده د منافق دپاره بدترینه میاشته ده منافق په دا تلاش کې دی چې چیرې نسوار وکم چیرې سګریټ وکم چیرې یو ګیلاس اوبه چې دي هغه وڅښم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو په دې روزه کې ډېر اهتمام د دې روزې وکئ بیا به الله رب العزت تاسو له دې روزې محرومه کوي نه دا روزه داسې ده عزیزانو مثال یې داسې دی لکه سپین ږیري بابا وادي چې کله عمر رسیده سي بیا به دا زوی یا بچی دا به په ځان نشي پوه چې بابا څنګه راڅخه ولاړی ادې څنګه راڅخه ولاړه والله العظیم چې ژوندي دي هغو ته درک نه ورکوي چې جنې ولاړو هغو ته ډېر زورور درک ورکوي داسې په ارمانو به مې دا روزه له لاسه ووځي والله ګورئ دا دونه د کامیابۍ میاشته د الله رسول فرمایي د مؤمن دپاره بهترینه میاشته ده د منافق دپاره بدترینه میاشته ده اوس موږ څنګه یو موږ مؤمنان یو که موږ منافقان یو خدا مکه الله دې موږ مؤمنان کړي الله دې موږ مؤمنان کړي نو دا روزه چې د هغه داسې ده لکه بابا و ادې په ارمان د سړي د لاس څخه ووځي هغه یو هلک نن میسیج راته کړی و هغه مولوي صاحب تېره جمعه خو نو په کوټه کې بسنت ولو تاسو به یاد یې بیا چې هغه د اتوار ورځ وه درېیمې ورځ خورا پیرنګونه و خورا بده ورځ څه پېښه ده ول د بسنت نن آخري ورځ ده ول زما سپین سرې ادې د شاباش ټاون کې کور سپین سرې ادې مې په حویلې کې ګرځېدله یو کار و کتار به و ګولۍ راله پکې ولګېدله زخمي سوله په هسپتال کې وه نن د شپې مړه سوله اوس مې د ورځې جنازه ورکړې اوس تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دا کوم چا چې پیرنګونه کړي دي هغه به د الله له غریب ته خلاص شي یو سړی به دا وایي چې زه خو نو نه یم په خبر یاره ما خو په دا نیت باندې نه دی کړی ګوره یو سړی پر دا روډ روان دی یو څوک په موټر باندې ووایي نو د ده څه بیا دا پوښتنه نه کول کېږي چې تا دا سړی ولې په موټر ووایي دی وایي زما نیت دا نه ولو اوس په هغه روډ کې یو سړی اوړي کېدلی سي چې د دغه چې کوم څوک په موټر ول سوی دی د هغه قصور یې د ګاډۍ والا قصور نه یي دلته چې دا کوم چا پیرنګونه کړي دي تا پیرنګ وکړي د چا په کور کې ولګېدې د چا په عادي کې ګولۍ ولګېده یا زوی یا بچی یا ورور یا خور یا هسې یو شی اوس که ته وایې چې زه نه وم په خبر د قیامت په ورځ به دې الله په خبر کې به ته څه چمکوې د قیامت په ورځ به دې الله په خبر کې چې دا ستا د ګولۍ دا تا چې ټک کوئ پیرنګ کوئ یا کلاشینکوپ یا توپنچای یا پلانۍ دا ګولۍ داسې ولاړه پورته سوله بیا راله یوه دلته ولګېده دغه په دغه چای کې ولګېده او ستا د ګولۍ د وجې بیا دا زنانه چې د هغه مړه سوله شهیده سوله اوس څه چمکوې جهنم لره ځې که یا که ته وه زه نه وم په خبر الله فرمایي ما خو ته نن خبر کې ته څه چمکوې پوهېږي په دې خبرو باندې هر چا ته ښه خوند درکوي زما سره کلاشینکوف را سره وی راکټانو سکلان را سره وی وروره بس زړه مې خوښ دی د چا و کورو ته مې نیولی خو دغه ورځ ډېره ګرانه ده ډېره سخته ده او ډېر زورور حساب چې دی هغه را روان دی اوس که یو سړی په دې خبرو سر نه خلاصېږي په هغه ورځ سر خلاصېږي چې په کور کې ګولۍ ولګېږي یا بچی خدا مه کوه یا بچی یا مور یا پلار یا بل په هغوی کې ولګېږي بیا و دوی ته درک ورکوي و درک نه ورکوي کوئ چې زړه مې غواړي هغو نه پیرنګونه کوئ زوی دې پیدا سوی دی لور دې پیدا سوې ده کاروبار دې وګټئ جوه دې وګټله خمار دې وګټئ خوشحالي در باندې راله وکه پیرنګونه وکه خو دغه ورځ بیا درته ګوري والله العظیم که هېڅ یو څوک ولاړ سي او په دې خبره هېڅوک نه خلاصېږي چې یاره ما به الله پاک معاف کړي صحیح ده ما خو په قصد نه دي کړي دا خبره ته به دا نه پوهېدې چې دا ګولۍ چې روانه ده بیا بېرته را روانه ده که نه ده را روانه
نو چې د دې خوا تلله تا لیدله چې د هغې خوا راتلله الله لیدله و څه چم کوې تا نسوی کولی چې لازمي و پیرنګ تا به یو دیواله ته کړی وی چې ډېر ضروري و لازمي ده ته خامخا راولاړېږي سبحان الله تر دې نو بیا بې ضمیره تر دې نو بیا بدقسمته قوم چې دی هغه پر دې روی زمین باندې پیدا کېږي نه دنیا هم تباه آخرت هم تباه ځان هم تباه جهان هم تباه ځان دې هم تباه کوي د هغو ژوند دې مرتباه کوي سپین سرې جانۍ د په کور کې ګرځې وروره ګولۍ راله پکې ولګېده دا دې قصور دی که په بازار کې ګرځې د ګولۍ پکې لګېدلې تا به د هغه ولې دا څه دپاره د باندې راوځي نو خو د هغه به دې ویل چې منافق یې نو وایي چې په کور کې ورکې ولګېده بیا څه چم کوي نن یې جنازه وه الله دې احسان سره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې عفو ورته وکړي الله دې موږ داسې حاله وساتي نه دې الله موږ توفیق راکوي چې زموږ د ګولۍ څوک مړه سي نه دې الله پاک و بل چا ته توفیق ورکوي چې د هغو ګولۍ راشي په مټ کې ولګېږي الله دې هر مسلمان حفاظت وکړي د ګولۍ ځای بیا معلوم دی ځای یې کله دی ځای د ایران او د امریکې ځای د ایران او د اسرائیلو بیا په دغه ځای کې ډېر زورور خوند هم کوي بیا چې سړی د خپله ځواني د خپل غیرت د خپل شجاعت ښکاره کړي دا و الله ته هم ډېر خوند ورکوي دغسې د چا کور خرابول دا د شیطان کار دی پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې یو سړی روزه ونیسي او ایمان هم دی مسلمان دی او نیت هم د دې دی چې ثواب نیت یې پکې کړی دی د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی الله ټولې ګناه ور معاف کوي الله ټولې ګناه ور معاف کوي الله دې را معاف کړي الله دې را معاف کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو په قصد یې روزه وخوړله روزه یې په قصد وخوړله چې یاره ته مشرونو به روزه وخورو بیا به د اختر بعد ګورو وسوله یا پکنیک دی یا بانډار دی یا مجلس دی یا پلانی دی قرار نو مطلب د الله رسول فرمایي چې ټول ژوند روزې نسي ستا د دیوې روزې بدل جوړېدلی نسي ټول عمر سړی روزې ونیسي څونه ډېر کسان شته مازې بانه غواړي چې یاره دا روزه مې یو رقم خوړلې وای یا دې راته جایزه کړې وای یا دې راته روا کړې وای څونه ډېر کسان شته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله جل جلاله فرمایي الله جل جلاله د بخاري حدیث دی د الله رسول فرمایي چې الله فرمایي کل عمل ابن آدم له ابن آدم یعنی هر انسان چې هر عمل وکي هغه د پاره دی الا الصوم فانه لی یو روزه داسې ده د مسلمان د پاره چې هغه خاص زما د پاره ده الله فرمای ستا لمن ستا زکات ستا حج ستا تبلیغ ستا جهاد ستا صدقه دا ته پیژه کار دی پیژ کوای ز پر هغه ثوابونه در کوم منګر ها ستا یو روزه چې کومه ده دا خاص ما ده پاره ده او د دې بدلبه وانا اجزي به د دې بدلبه بیا ز په خپل در کوم څنګه راکې د دې بدلا علما فرمایي د دې روزي ولې دومره لوی خبره ده د الله په دربار کې